بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء. شیخ نبیل العوزی په کویت کې مشهور خطیب او داعی دی. نوموړی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مناقبو یو بیان کوي چې د تعلیم الاسلام رادیو د ادارې لخوا یې ژباړې ته ستاسو پام را اړوو. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله رأى رؤيا في المنام أفزعته. رأى أنه ينبش قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خوب ولیدی چې ډېر یې پریشانه کړی. په خوب کې یې لیدل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک قبر خاورې یې راایستلې. سئل ابن سيرين عن هذه الرؤيا فقال هذا رجل ينبش أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم نشر الإمام الأعظم أبو حنيفة أخبار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العالمين. د امام ابن سیرین رحمت الله علیه څخه د دې خوب د معنا په اړه پوښتنه وسوه. هغه ورته وفرمایل دا هغه شخصیت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خبرې به راوباسي او نشر به یې کړي. او امام اعظم رحمت الله علیه د رسول صلی الله علیه وسلم څومره ډېرې خبرې په نړۍ کې نشر کړې. أبو حنيفة كان ورعا. اختلف المنصور مع زوجته الأمير أمير المؤمنين فجيء بأبي حنيفة يحكم بينهما. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات تقوادار و. خلیفه منصور چې د وخت امیر المؤمنین و د خپلې میرمنې سره یې پر یوه موضوع اختلاف راغلی. نو دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته راغله ترڅو د دوی په منځ کې فیصله وکړي. فحكم للزوجة ولم يبالي فرجع إلى بيته فأرسلت زوجة أمير المؤمنين بهدية إلى أبي حنيفة. امام صاحب د منصور د میرمنې په حق کې فیصله وکړه او د امیر المؤمنین یې هیڅ پروا ونه کړه. هغه کور ته ولاړی او میرمنې ته یې د امام صاحب رحمت الله علیه لپاره تحفه ورکړه. فردها إليها وقال لها إنما حكمت لله ولم أحكم لك. خو امام صاحب مبارک هغه تحفه جواب کړه او ورته ویې فرمایل چې ما د الله عز وجل لپاره فیصله وکړه ستا لپاره مې نه ده کړې. أبو حنيفة أجبره المنصور يوما على القضاء فقال لأمير المؤمنين لا أصلح، أنا لا أصلح للقضاء. فقال له أمير المؤمنين بل كذبت أنت تصلح. خلیفہ منصور یو وخت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قضا د منصب لپاره ډیر مجبور کړی. نو امیر المؤمنین ته وویل زه د قضا د منصب وړ نه یم. امیر المؤمنین ورته وویل چې ته درواغ وایې، ته د قضا وړ یې. قال حكم علي أمير المؤمنين إن كنت قد كذبت فأنا لا أصلح للقضاء وإن كنت صادقا فأنا لا أصلح للقضاء. نو امام صاحب مبارک وفرمایل چې امیر المؤمنین زما په حق کې فیصله وکړه. که چیرې زه درواغ وایم نو بیا خو زه بیخي د قضا وړ نه یم، او که زه صادق یم رښتیا وایم نو زه د دې منصب وړ نه یم. كان يتورع رحمه الله عن هذه المناصب خشية أن يقع في الإثم. امام صاحب مبارک د دې ډول لوړ منصب په اړه د الله عز وجل څخه ډیر زیات بیریدي چې کېدای سي په ګناه کې به واقع سم. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. صلى الليلة بآية واحدة وأخذ يبكي ويرددها حتى الصباح. أي آية؟ ټوله شپه به یې په یوه آیات ویلو سره تېره کړه. په ژړا به سو او همدغه آیات به یې تکراراوه تر داسې اندازې چې سحار وسو. هغه کوم آیات و؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يرددها ويتدبرها
ويتفكر بها. همدغه آیات به تکراروي او فکر او تدبر به پکښ کوي. لم يكونوا علماء فقط، بل كانوا علماء عاملين نحسبهم مخلصين. هغه په نامه علما نه و، بلکې هغه عاملین علما و چې موږ یې د مخلصینو څخه ګڼو. تعليم الإسلام راديو. أنتم بقايا يا ربي، مدوا يد العون لطالب غدا بالطلب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. تعليم الإسلام راديو. هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. نعم، وهل من عمل زاك كتعليم صبي؟ علمي بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع